نن دوشنبه د هلمند په مرکزي لوبغالي کې د اتلس لوبډلو ترمنځ د انټر کلب رسمي لوبې د سکون رسنیز ګروپ لوبډلې او موجب لوبډلې په لوبه پیل شوې. یادې سیالۍ چې په یو ورځنۍ بڼه ترسره کیږي شاوخوا 2 میاشتې به دوام وکړي. د یادو سیالیو په اړه د هلمند د کرکټ امارت مسؤلین وایي چې دا سیالۍ د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په رسمي ډول هر کال په ټولو ولایتونو کې د وړ او مجربو لوبغاړو د موندلو په موخه په لار اچول کیږي او هدف یې دا دی ترڅو وړ او مجرب لوبغاړي پیدا کړي چې په راتلونکي کې د هلمند او افغانستان استازیتوب وکړي. د انټر کلب سیالۍ هر کال کیږي، هر کال دا سیالۍ کیږي او دا په دې خاطر باندې چې وزیر محمد اکبر خان دویمه درجه ولایتي سیالیو دپاره استعدادونه پیدا او په هغه سیالیو کې بیا ولوبوي. په ورته وخت کې د کرکټ څارونکي هم یادې لوبې مهمې ګڼي او وايي د دې لوبو په واسطه لوبغاړي کولی شي ځان ثابت کړي ترڅو راتلونکي کې په 19 کلن لوبډله، الف لوبډله او ان ملي لوبډله کې ولوبېږي. د دې سیالیو یو ورځنی هدف همدغه دی چې همدغه ځوانان زموږ د ملي 19 کلن لوبډلې لپاره د ملي لوبډلې لپاره نوي ځوانان وموندل شي ترڅو د همدغه کاروان جریان ولري. په همدې حال کې لوبغاړي هم خوښ دي چې د داسې سیالیو زمینه ورته برابره شوې ده چې په وسیله دوی کولی شي خپل استعدادونه راڅرګند کړي او وایي چې دا او دې ته ورته سیالۍ دې لا هم ډېرې شي ترڅو نور لوبغاړو ته هم دا چانس په لاس ورشي چې خپل د کرکټ د مخته تګ ارمانونه پوره کړي. موږ خو ډېر خوښ یو د کرکټ بورډ څخه ځکه چې دا یو لومړنی کال دی چې موږ په دې لوبې کې موږ د ولایتي سطحو انټر کلب جوړ شوی دی په 2023 کال کې. په دې کې کیدای شي موږ پلیران ځانونه معلومي او په دې کې هغه ولایتي ټیمو ته هم د بعض ځوانان چې استعداد ولري هغه انتخابېږي. حد یې نشته دونه خوشحاله یو چې موږ ته دا رقم تنظیم برابر کړی دی چې په دغه ځای موږ ته دلته موږ ته شوي کې موږ ته دغه ځای پورته کې په نور ولایتو بازي کې ولوبېږو. دغه سیالۍ چې دی دا د هلمند ولایت لپاره د ټولو لوبغاړو لپاره ډېرې مهمې دي ځکه چې د ټولو استعداد معلومیږي او دلته استعداد معلومولی چې بالاخره د ولایت په سطحه دوی خپلې لوبې ترسره کوي. هلمند کې داسې مهال د انټر کلب سیالۍ پیلېږي چې د هلمند سره سره یادې سیالۍ هر کال د افغانستان کرکټ بورډ له لورې په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي چې هدف یې د کورني کرکټ وده او د نوو لوبغاړو پیدا کول دی. کرم خان سمسور، سکون رادیو.